د لیکوال او شنونکي ښاغلي وحید فقیري د مهم خبرونو 383 برخه. د امریکا مشهور تلویزیون ABC نیوز خبر ورکوي چې جمهور رئیس ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپلو امنیتي مشاورینو ته هره ورځ وایي چې له افغانستانه باید سمدستي ګرد امریکایي عسکر راوایستل سي. ټرمپ اصرار کوي چې د کرونا مرض به د امریکایي عسکرو ژوند د جدي خطر سره مخامخ کړي او دا به د هغه بیا انتخابېدل د خطر سره مواجه کړي ځکه امریکایان به دی مسؤل وګڼي. د صحي چارو ماهران وایي چې د کابل رژیم د کرونا د پیښو په باره کې دروغ وایي او غلط ارقام خپروي. هغوی وایي چې افغانستان به په سیمه کې د کرونا د وایروس په مرکز بدل سي. NBC نیوز وایي چې له څه مودې راهیسې په سپینه ماڼۍ کې د افغانستان په اړه بحثونه روان دي او جمهور رئیس ټرمپ ورځ په ورځ بې حوصله کېږي. بلخوا د کابل رژیم به 12,000 بندیان آزاد کړي. دغه راز 10,000 نور بندیان کوم چې هم دا اوس په پایپلاین کې دي هغوی به هم خوشي کړي. د کابل اداره جمان 14,000 بندیان لري. کله چې کولن 2,000 بندیان آزاد کړي معنا 80% بندیان به آزاد شوي وي. د کابل رژیم په محبسونو کې د کرونا افت په سرعت خورېږي.